الله جل شانه فرمای ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي او تاسو ما ورکوي بیوقفانو ته اموالکم مالون خپل التي هغه مال جعل الله لكم چې ګرځولې ده الله جل شانه ستاسو دپاره قیاما ذریعه د ګزران د وخت د تیرولو ذریعه ورزقوهم فیها او رزق ورکوي هغوی ته په دغه مال کې وکسوهم او کپړې ورچوي هغوی ته وقولوا لهم قولا معروفا او وای دوی ته قولا معروفا د نیکۍ خبرې. په دې آیت کې الله جل شانه د مال خبره کوي، یعنی که د یو سړي سره مال دولت دی نو دی دا مال بیوقوفانو له نه ورکوي. بای دلته د بیوقوفانو نه مراد څوک دي؟ ناپوهه خلک تی مراد دي، ناتجربه کاره خلک چې د هغې تجربه نه هغه د مال په تصرف باندې پوهیږي نه چې مال په کم ځای کې خرڅ کول غواړي. په دې مسله باندې یو سړی پوه نه دی نو هغه به مال دولت په لاس کې نه ورکوي. ټیک شو راځي. او یا دا د هوښیارتوب علامت دی د سړي چې د مال په هغه ځای کې خرڅ کوي په کم ځای کې چې ضرورت دی. په یو ځای کې ضرورت د مال د خرڅ کولو نشته دی او په هغه ځای کې یو سړی مال خرڅ کوي او ته راولږي یو دله مال ورکړي نو دی به په دغه مال باندې ځان هم خرابوي، نورو خلکو ته به هم په دې باندې نقصان وررسوي او د ټولو نه غټ نقصان به تا ته در رسوي. مثال په طور باندې یو پلار دی او د خپل مال دولت راواخلي او د هغې ذمه دار هغه خپله ښځه جوړه کړي، یعنی د خپلو بچو مور د خپل مال ذمه داره جوړه کړي، هغه پې نګرانه کړي او هغې له یې ورکړي چې ته د دې حفاظت کوه. نو ښځه خو ډېر بېوقوفه بوټی دی، هغه مال دولت نه به ایسته خلاص کړی. په خبره پوهېږي. یا یو سړی راولږي او خپل مال دا راواخلي او بچو له یې ورکړي، هغه بچو له چې هغه پوهېږي نه، لا په څه باندې پوهېږي نه، یا خو بالغان شوي نه دي او یا بالغ دي خو بیا هم بېوقوفه دي، بس د مال په خرڅ کولو نه پوهېږي چې په کوم ځای کې مال لګول غواړي، د پیسو باندې څه کول غواړي، کاروبار پې کول غواړي، څه د کور سامان پې اخیستل غواړي، د ضرورت څیز پې اخیستل غواړي. په دې مسله باندې ستا یو بچی پوه نه دی او ته رالږې هغه له پیسې ورکې، هغه له مال دولت ورکې، نو دې خبره کې ستا هم نقصان دی، ستا د دې بچي پکې هم نقصان دی او ستا د دې ټول کور والا په دې مسله کې نقصان دی. دا پکې ولګوه دا شاته به څه ماش تاویږي. نو به هر حال دغه خلکو له مال ورکول دا انسان د ځان سره ظلم او زیاتې به کوي چې یاره راولږي او خپل مال ښځې له ورکي یا یې بچو له ورکي او هغو په دې باندې ذمه داران کي کم یې که 3 نمبر ته یې ورسوه. 3 نمبر دی که 1؟ ستاسو زما خبرې ته غوږ دی بھائی. مال الله جل شانه فرمایي چې دا بېوقوفه خلکو له مه ورکوئ، داسې خلکو له چې هغو تجربه نشته دی، هغو د مال په استعمال باندې پوهېږي نو هغو له مه ورکوئ. نو دغه فرمایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، تاسو مه ورکوئ مالونه بېوقوفانو ته، ناتجربه کارو ته چې د هغو تجربه نشته دی، ناپوهه خلکو له مال مه ورکوئ. کم مال؟ التي جعل الله لكم قیاما، هغه مال چې د هغې په هغې باندې ستاسو د زندګۍ ګزران دی، ستاسو د دنیا د زندګۍ د ګزران دارومدار په دقه مال باندې دی چې تاسو په دغې باندې خپله زندګي تېروئ. مثال په طور باندې د یو سړي سره 1 کروڑ روپۍ دي، خیال دی که نه؟ نو 1 کروڑ روپو باندې د حساب کړی دی چې په دې باندې زما څونه وخت تېرېږي، زما 3 بچي دي، یو زه یم، یوه مې ښځه ده، داسې یو حساب یې ځان له ولګاو. د میاشتې زمونږ دونه پیسې لګي، د کال هم دونه لګي، نو دا 1 کروڑ روپۍ زمونږ مثال په طور باندې 10 کاله لګي، خیال دی که نه؟ 10 کاله ګزاره زمونږ په دوی باندې کېږي. تا پې ځان له یو حساب برابر کړلی د خپل ذهن مطابق، نو دغه 1 کروڑ روپۍ ستا د ذهن مطابق 10 کاله تېری، خو که تا راواغستې ناپوهه خلکو له دې ورکړې چې ته یې استعمالوه او ته چې کوم دی زمونږ خرچې کوه. لکه کله ناکله په بعضې کورونو کې ښځې مشرانې کړي که نه، د کور چې څونه مال دولت راځي، څونه پیسې راځي، نو هغه ښځو ته حواله کوي، وایي لکه دا ځان سره ږده او چې څه پکارېږي نو دا بیا ورکوه.
د ضرورت دپاره یې ورکوه چې په هغې باندې سامانونه راوړي د کور راشن پرې راوړي یا په کور کې پلار خپل یو بچی مشر کړی هغه بچی چې هغه نه پوهېږي ټیک شوله جي او په هغه باندې د کور خرچې چلی په هغه باندې د کور هغه نظام چلی نو که په دغه سړي باندې ته د کور هغه نظام چلی نو تا چې کوم 10 کالو هغه پلانینګ کړی دی چې 1 کروڑ روپۍ به 10 کاله کوي نو هغه به ډېر زر تر زره ختم شي کیدای شي 15 کاله کې ختم شي کیدای شي 2 کاله کې 1 کال کې ختم شي کیدای شي ځکه چې هغه خو په دې قصه باندې نه پوهېږي چې یاره مال په کم ځای کې خرڅ کول غواړي نو دغه مال چې کوم دی نو دې باندې ستاسو د زندګۍ ګزران دی ستاسو وخت په دې باندې تېرېږي ورزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا که تاسو چېرته دا مال ورکوئ مطلب خپل اهل و عیال لی ورکوئ بچو لی ورکوئ ښځې لی ورکوئ نو په هغو باندې بس خرچې کوئ ټیک شول چې په خپل لاس په هغو باندې خرچه کوئ هغو له رزق په دې باندې راوړئ دغه وله پرې راوړئ سبزیانې راوړئ غوښې راوړئ ټیک شوله اوړه راوړئ یو شی بل راشنونه ماشنونه وله پرې راوړئ او د هغو د کپړو بندوبست په دغې باندې کوئ او بله دا د وقولو لهم قولا معروفه دوی ته ښې خبرې کوئ د نیکۍ مطلب دا دی چې دوی ته علم وروښیئ بهیي دا کم مال چې ستاسو سره در سره دی نو د اهل و عیال جامه پیزار پې وکئ د هغو د رزق بندوبست پې وکئ او د هغو د ښه تربیت بندوبست پې وکئ داسې نه ده چې یاره صرف رزق بندوبست وله کوه ډوډۍ راغونډوله او کپړو پیزارونو بندوبست وله کوه او نور چې کوم دی هغه د شاته ګزارل دي د هغو څه تربیت مربیت نه کې نو د دې مال تپوس به کېږي چې الله جل شانو د قیامت ورځ باندې تپوس وکړي چې بهیي دا مال مې درکړی او تاسو صرف خېټه ډکه کړې وه په دې باندې او که نه په بل ځای کې هم دا استعمال کړی او د الله جل شانو د رضا لپاره نو پلارانو له پکار ده چې دغه خرچې هم په خپلو بچو باندې کوي خو د دوی په تربیت باندې هم د خپل مال ولګئ د خپلې پیسې د هغو په تربیت ولګئ د دوی په دیني علم باندې ولګئ چې یاره دا بچی زما دیني علم حاصل کړي او سبا له دی د دنیا په مزاج باندې پوه شي دی د الله جل شانه د کتاب نه خبر شي دی د پیغمبر د تعلیماتو نه خبر شي په دنیا کې زندګي هم ښه ښکلې په مزو باندې تېره شي او د آخرت زندگی هم بیا اسانه وقولوا لهم قولا معروفا کوئ دوی ته ښې خبرې یعنی د نیکۍ خبرې ورته کوئ یعنی تربیت وله ښه وکړئ وابتلوا الیتامه حتی اذا بلغوا النکاح او تاسو ازمایش وکئ د یتیمانو حتی اذا بلغوا النکاح تر هغه وخته پورې چې کله دوی د نکاح عمر ته ورسیږي اوس دلته مسله دا بیانوي چې کله تاسو د یتیمانو له خپل مال ورکوئ یعنی یو سړی د یو یتیم کفیل دی ولی یې دی ټیک شوله که نه زما په کفالت کې یتیمان دي 2 ماشومان دي د هغو مال زما سره را سره دی زه د هغو په هغه مال باندې روزګار کومه کاروبار وله کومه د هغو بندوبست په هغې باندې کومه د هغو ګزران په هغې باندې کېږي نو اوس زه غواړم چې دغه ماشومانو ته د خپل مال حواله کړم یاره چې دا ستاسو مال دی وایلی دا ستاسو پیسې دي وایلی چېرته زما نه ضایع نه شي نو دغه په کم وخت کې ورکول پکار دي نو چې کله دوی بالغان شي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د مال مالک به یو یتیم اله جوړیږي چې کله د ده عقل کامل شي ټیک شوله جي او وایي عقل یې کاملیږي په 15 کالو کې 15 کالو کې دی بالغیږي د امام صاحب په نسبت باندې او چې کله د بلوغت نه پس 10 کاله وشي نو د ده عقل وس ځای له راغی یعنی 15 کاله وشو نو دی اوس په هر څه باندې پوه شو دغه قول د حضرت عمر رضی الله عنه هم دی عمر رضی الله عنه فرمایي چې د انسان عقل چې کاملیږي دی چې تجربه په ده کې راځي هوښیارتوب په ده کې راځي نو دا چې کله 15 کالو عمر ته ورسیږي نو هغه وخت کې بیا د پوه شي بس د دنیا په هغه ترتیب باندې پوه شي او د عقل پوره شي نو کله چې وایي تاسو دغه مال د یتیمانو ته حواله کوئ دغه کسانو ته تاسو د خپل مال د دوی حواله کوئ نو بیا د دوی تاسو ازمایش وکئ امتحان یې واخلئ امتحان څه دی هلکه واله 10 روپۍ لاړ شه یا 10 روپۍ واله ځان سره کېده ټیک شوله جي 1000 روپۍ ورکړه دا ځان سره په جب کې کېده ټیک شوله هفته پس دې تپوس وکړه یا ماښام له دې تپوس وکړه هلکه هغه روپۍ دې سره شتې که څه دې کړئ نو هغه که چېرته لګولې وي تا ته به ووایي نو که چېرته هغه چېرته ضرورت په ځای کې لګولې وي د خیر ښېګړې په ځای کې لګولې وي مطلب دا دی چې سړی هوښیار شوی دی بهیي ټیک شوله اوس د د مال حواله کولی شي او که چېرته هغه پیسې راغستلې وي 1000 روپۍ او یارانو دوستانو له پروګرام کړی هلکه راځئ 1000 روپۍ راکړي دي او چې ځو هوټل ته مایانو له ځو او بوتلې موتلې پرې راخلي او سټنګان او دا قیسې میسې ازې لکه چپسونه او پې وخورو نو دا لا ماشوم دی ښه دی چې په پیسو باندې چپس اخلي او دی چې په پیسو باندې سټنګان منګان اخلي بوتلې موتلې پې اخلي دا لا ماشوم دی ټیک شوله جي د ضرورت په ځای کې خلک خرچ کوي کله بوتل ته ضرورت دی بیا ولګوه خیر دی خو هسې بیا څه تا ته 1000 روپۍ میلاو شوی نه دی ته دلې بوتل دې پې اخیستی دی دا بېوقوفه دی لا فلحال ښه دله به مال نه ورکوې دله به بس دونه پیسې ورکوې چې یاره دا
دی پې غولی کېږي یا واو لکه ماشومان خو خلک غولی که 90 روپۍ 50 روپۍ وله ورکړي په دې باندې ځان له څه میوه واخلي نو دله صرف دونه پیسې ورکولی شي دی اوس د لکونو روپو مالک کولی نه شي چې دا واله دا ستا هغه مال دی تا ته هم حواله کړو نو هغه به ورته لګي ته به بیا پروګرامونه کړي روپۍ به ټولې وړاو کړي نو په دغه طریقه باندې تاسو دې امتحان واخلئ ښه الله جل شانه فرمایي وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح کله چې نکاح مو دې ته ورسي یعنې 15 کالو ته ورسي تاسو دې امتحان واخلئ نو که په امتحان کې پاس شو جو ټیک دا مال وله ورکئ که پاس نه شو مې ورکوئ تر څو چې 25 سال ته نه رسېدلی چې 25 سال ته ورسېدو بیا امام ابو حنیفه صاحب وایي چې اوس یې ورکوه به دې کیدای شي چې نه وخیارېږي نو اوس کیدای شي 50 کالو ته به ورسي بیا به هم بېوقوفه وي د څه نه به خبر نه وي نو څه به کې مال به وله نه ورکوي دا خو د هغه حق دی نو چې 15 کالو ته ورسېدو نو بیا دا انتظارونه مه کوه چې دی لا اوس هوښیار دی یا نه دی هوښیار بس بیا وله ورکوه به دا ستا ذمهداري وه مونږ په خپل سر اخیستلې وه دا مال دیواله ځان له پې اوس چل ول کوه ځان له پې کاروبار کوي کار څه نو وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح تاسو امتحان واخلئ د دغه یتیمانو حتی اذا بلغوا النکاح تر دې چې ورسي دوی د نکاح هغه مودې ته یعنې 15 کالو ته فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم چې کله تاسو ووینئ په دوی کې یا د دوی نه څه هوښیارتوب رشد هوښیارتوب ته ویلی کېږي دا په اصل کې نیکۍ ته ویلی کېږي مطلب سره خیر ښېګړې کار ته وینئ څه هوښیارتوب ته وینئ نو فادفعوا الیهم اموالهم د دوی هغه مالونه بیا دوی له ورکئ ښه دوی اوس د خپلو مالونو په خپله ذمهداري اخیستلی شي په خپله استعمالولی شي نو ورکئ وله ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا او تاسو مه خورئ د دوی دا مالونه اسرافا په زیاتي سره مطلب دا دی چې ګورئ دوی دا مالونه به نه خورئ ښه وبدارا او په جلتۍ سره ان یکبرو د دې یرې نه چې هلکه دوی خو زر راغټېږي هغه دی اوس به 15 کالو ته به ورسېږي بیا به له مال ورکو نو هسې اوس زما په کفالت کې دی مال یې زما سره دی بس زر یې راته وهه پکې څه باندې پوهېږي ځان له پې یو ځای او بل ځای پلاټونه اخله او بنګلې پې اخله او ځان له پې کاروبارونه شروع کوه او ځان له چې کوم دی د کور خرچې پې کوه او دا قیسې میسې کوه نو د دې اجازت نشته دی ګوره ښه چې ته په دې یره کې پروت دی چې دا خو هسې به اوس راغټېږي څو کاله پس به دا غټاني بیا به راغټ شوي نو دا مال به ورته بیا حواله کول غواړي نو زر یې تیز ته راختم که راشه نه چې نه دغې اجازت نشته دی ښه بهرحال مخکې الله جل شانو فرمایي چې تاسو د دوی دا مال خوړلی شئ په دې کې څه مسله نشته دی ټیک شوله تاسو د ضرورت مطابق د یتیمانو مال خوړلی شئ چې کله یتیمان ستاسو په کفالت کې دي خو هله چې ته کله بېروزګاره یې لار دې بنده ده او بل څه کار روزګار دې نشته دی فقیر یې غریب او فقیر د شریعت په اصطلاح کې دې ته ویلی کېږي چې هغه ځان له د یو ټایم ډوډۍ نشي پیدا کولی نو که چېرته د یو ټایم ډوډۍ دې نشوه پیدا کولی نو بیا خیر دی کوم یتیم چې ستا په کفالت کې دی د هغه د مال نه ته د عام ګزرال مطابق د عام معمول مطابق استعمالولی شي خو که چېرته ته مالدار یعنی ځان له د یو ټایم ډوډۍ پیدا کولی شي د 2 پیدا کولی شي د 3 پیدا کولی شي نو ته بیا فقیر نه تا ته بیا دغه مال د استعمالولو اجازت نشته دی ښه نو الله جل شانه فرمایي ومن کان غنیا فلیستعفف څوک چې مالداره دی یعنی هغه خپله یوه ورځ په خپل مال باندې تېرولی شي فلیستعفف نو دی ځان پاک وساتي ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف او څوک چې فقیر دی یعنی د یو ټایم ډوډۍ ځان له نشي پیدا کولی فلیأکل نو دی دغه یتیمانو د مال نه څه نه څه خوري بالمعروف د عامې طریقې مطابق د عام رواج مطابق یعنی چې دی په عام معمول کې دال خوري ساګ خوري او د یتیم مال ورته میلاو شو اوس پې چرګان خوري نه جي نه د یتیم د مال نه همدغه دال مال خوري ټیک شوله او دا یو قسم نه ته د هغه کفالت کې نو که ته د هغه سره څه نه څه شراکت وکړي د هغه په مال کې او خورې تې عام معمول مطابق ام چې کله غریب فقیر نو اجازت شته دی د دغې نه علاوه اجازت نشته دی یو مسله یاده وساتئ په دې آیت کې یوه مسله ده انتهایی اهمه چې یاره زمونږ نن سبا دا څونه د خیر ښېګړې کارونه چې دي یعنی مثال په طور باندې یو سړی مدرسه چلی د مدرسې انتظام چلی د مدرسې اهتمام کوي او یا یو سړی په جومات کې منتظم دی تاسو یو د کمیټۍ والا وایي او یا یو سړی مطلب د جومات څخه خدمت کوي د هغې دپاره چاندې ماندې کوي د مدرسې دپاره چاندې کوي نور داسې د خیر او فلاحي تنظیمونه دي د هغې دپاره چاندې ماندې کوي او د ده ټول وخت په دقه څیزونو کې لګي ټیک شوله د ده ټول وخت د جومات په کار کې لګي یا د ټول وخت 24 غنټې یا نیمه زندگی د مدرسې په کار کې لګي د مدرسې په خدمت کې لګي یا د جومات په خدمت کې لګي یا د یو فلاحي تنظیم په خدمت کې لګي او دی پکې خپل روزګار ته نه وزګارېږي ټیک شوله جي نو دی د عام معمول مطابق د دقه پیسو نه ځان له استعمالولی شي چې خپل ګزران پې تېروي ټیک شوله جي د دغې نه د زیاتو اجازت هېڅ چاته نشته لکه نن سبا چې دا یو بد غوبل ساز دی چاندې کېږي یو شی بل شی دا قیسې میسې روانې دي او خلک چې کوم دی نو ځان له پې کورونه جوړوي
د یو کس قصه راته چا کوله خدای دې معافي کوي خو اوس پته نه لګي چې هغه څوک یادوو خو بس نوم یې نه وینو چې څوک به یادوو قصه یې راته وکړه خو هوښیارو نوم یې وله نه یادوي چې په غیبت کې رانه خیال دی نو ما ته یې وی چې یو کس دی دلته چېرته جومات دی ستاسو په دې علاقه باندې چېرته یو جومات دی او د هغې دپاره چاندې کوي چاندې د جومات د جوړولو دپاره چاندې کوي ځای په ځای باندې ګرځي کله په ښکته ګرځي په دې علاقو باندې او پیسې میسې راغونډوي او راوړي او ځان له کور یې شروع کړلی په هغه خپل کور باندې پیسې لګوي اوس خدای عالم دی پته نه لګي چې هغه ته حقیقت معلوم دی او که نه دی معلوم خو زما او ستا دپاره خو غټ د عبرت مقام دی چې بهي دا ته دونه نه سړی چې جومات په نوم باندې روپۍ راغونډوي او هغې باندې ځان له کورونه جوړوي یا د مدرسې په نوم باندې پیسې راغونډوي او په هغې باندې چې کوم دی نو ځان له عیشماشۍ کې ځان له پې ګاډي اخلي ځان له پې موبایل اخلي او ځان له چې کوم دی کورونه پې جوړوي او ځان له پې پلاټونه اخلي ځان له پې د پراپرټو کاروبارونه کې داسې خلک هم پکې شته دی ګورئ ښه چې د دې څیزونو په نومونو باندې چاندې کوي دا یو بد غوبل یې راغستلی الله جل شانه دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي موږ مسلمانان یو تاسو ته ما وختي وویل چې موږ مسلمانان یو د کلمې خو د مسلمانۍ یو علامت په موږ کې بل نشته دی صرف یوه ګیره سپینې جامې پنځه وخته مونځ او کلمه بس نور هېڅ هم نشته دی د زړونو نه زموږ یو خدای خبر دی چې په دې زړونو کې کم کم حرامیتوبونه وردننه شوي نو دا په حرامخورۍ پسې لګېدلي یو ښه نو الله جل شانه فرمایي چې که یو سړی چېرته فقیر دی غریب دی نو د دغه څیزونو نه دی ځان له د ضرورت مطابق استعمالولی شي پیسې لګولی شي که چېرته دی مالداره دی یعنې خپل ګزران کولی شي نو هغه ته بیا دا اجازت نشته دی ښه او که چا داسې کار وکړو نو وکفا بالله حسیبا کافي دی الله جل شانه د حساب کتاب دپاره یعنې که چا دا زیاتي وکړل د قیامت په ورځ باندې به اوس الله جل شانه حساب کتاب کوي د دې یوې ټکې او د یوې انې به ورسره الله جل شانه حساب کوي او هغه به ترې بیا هلته غواړي نو نه به وي ورسره نو چې د قیامت ورځ باندې سره بیا نه وي نو که څه نیک عمل دی کړی پس ذلیله غونته به نیک عمل به دی هم کړی نو که کړی دی هغه به دنه رواني هغه به دنه ځي هغه پردو حقونو کې دا د پیغمبر حدیث دی یو سړي پردي حقونه وهلي دي او دی د قیامت په ورځ باندې راشي نو د سره به اوس هغه حقونه نه وي نو بس د دنه به نیک اعمال رواني ټیک شوله جي هغه چا حقونه چې ویل دي هغو ته به نیک اعمال رواني بیا به نیک اعمال ختم شي د هغو هغه ګناهونه به د باندې بوج کېږي نو الله جل شانو به حساب کتاب کوي ښه ډېر خطرناک حساب کتاب به کوي د دغې نه ځان ساتل پکار دی بسم الله الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم او تاسو مه ورکوئ بېوقوفانو ته ناپویه خلکو ته یا ناتجربه کاره خلکو ته اموالکم مالونه خپل التي هغه مالونه جعل الله لكم قیاما چې ګرځولي د الله جل شانه ستاسو دپاره د ګزران ذریعه ورزقوهم او تاسو رزق ورکوئ هغوی ته یا خوراک ورکوئ هغوی ته یا خرچه کوئ په هغوی باندې فیها په دغه مال کې وکسوهم او هغوی ته کپړې ورچوئ کپړې ورغوندوئ وقولو لهم قولا معروفا او وایې هغوی ته د نیکۍ خبره د خیر ښېګړې خبره وابتلو الیتاما او امتحان واخلی د یتیمانو حتی اذا بلغوا النکاح تر دې چې ورسي مودې د نکاح ته یا وخت د نکاح ته فإن آنستم منهم رشدا بیا که چېرته تاسو ووینئ د هغوی نه رشدا هوښیارتوب هوښیارتا ترې وینئ لکه دا سړی هوښیار شوی دی ښه اوس په خبرو باندې پوهېږي کارونو باندې پوهېږي نو فادفعوا الیهم اموالهم بیا ورکئ هغوی ته اموالهم مالونه د هغوی ولا تأکلوها اسرافا او مخورئ تاسو دغه مالونه په زیاتي سره وبدارا او په جلتۍ سره ان یکبرو د دې یرې نه چې دوی به اوس رالوی شي بیا به له دا مال هسې ورکو نو راشه زر زر یې وخوري ومن کان غنیا او هغه څوک چې وي مالداره یعنې خپل ګزران کولی شي فلیستعفف نو دی د ځان پاک وساتي ومن کان فقیرا او هغه څوک چې فقیر وي خپل ګزران نشي کولی ځان له د یو ټیم د دوو ټیمو ډوډۍ نشي پیدا کولی فلیأکل بالمعروف نو دی وخوري د دغې نه بالمعروف د عام رواج مطابق د عامې طریقې مطابق د عام معمول مطابق فاذا دفعتم الیهم اموالهم پس چې کله تاسو ورکئ حواله کوئ دغه یتیمانو ته اموالهم مالونه د هغوی فاشهدوا علیهم نو بیا پې ګواهان مقرر کوي ښه مطلب د یتیم مال هغه ته حواله کوې نو ګواهان پې مقرر کړه دوه چې لکه دا زه د کفیلو ما کفالت کوو راشئ ستاسو د مخې د دغه مال زه درته حواله کوم اوس دی را بالغ شوی دی را غټ شوی دی مال وله ورکوم نو تاسو پې ګواه شئ بلکې لیکل هم ورسره وکئ دا د شریعت یو قانون دی طریقه ده په دغه طریقه باندې تاسو کار وکئ نو فاشهدوا علیهم ګواهان مقرر کړي په هغې باندې
وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله جل شانه حسیبا د پاره د حساب. صدق الله.